د افغانستان د اسلامي بانک د سپما مزاربت هغه حساب دی چې د مزاربت په اساس او پر بنسټ باندې خلاصیږي. مخکې له دې چې د دې حساب ډیرو زیاتو خصوصیتونو او ځانګړتیاو ته لاړ شو، باید مزاربت وپیژنو. مزاربت د الله تبارک وتعالی په دین کې او په اسلامي شریعت کې هغه قرارداد دی چې یو طرف په دې کې پانګه چمتو کوي او بل طرف دغه پانګه په کار اچوي. هغه طرف چې پانګه چمتو کوي هغه ته رب المال یا پانګه اچونکی یا سرمایه گزار ویل کیږي، او د دې په خوا کې هغه څوک چې دغه پانګه کاروي او د دې پانګې مدیریت کوي هغه طرف ته مضارب یا د ټولې پانګې مدیر ویل کیږي. دا حساب د بانک او د مشتریانو ترمنځ خلاصیږي. د افغانستان اسلامي بانک په دې حساب کې د مضارب رول لوبوي. د افغانستان اسلامي بانک په دغه قرارداد کې د مضارب رول لوبوي او دلته حساب پرانیستونکي د مضاربت د سپما حساب لرونکي د رب المال یا په ټولیزه توګه باندې په مجموعي او ټولیزه شکل باندې د ارباب المال رول لوبوي. هغوی خپل پیسې د افغانستان اسلامي بانک ته په مضاربت باندې ورکوي. د دې نه په اسلامي او مشروع او روا پروژو کې کار اخیستل کیږي. کله چې هغې کې مالي تمویل کیږي یا په هغې کې پانګونه کیږي، د هغې نه چې کوم شی لاسته راځي دا د هغه موافقه شوي تناسب په اساس باندې ویشل کیږي چې د دواړو طرفونو ترمنځ ټاکل شوی وي. او دا تناسب په اوسني حالت کې د افغانستان د اسلامي بانک او د خپلو پیرودونکو یعنی ارباب المال ترمنځ 80 او 40 دی، چې 80 په مضارب یعنی د افغانستان په اسلامي بانک پورې اړتیا لري او 40 یې زموږ په پیرودونکو پورې. د دې حساب د ګټې د توزیع او د محاسبې شکل په داسې ډول دی چې د حساب ته د میاشتې په پای کې په ورځني منځني بیلانس باندې ګټه محاسبه کیږي او د هرې روبې په پای کې دغه ګټه د مشتریانو حساب ته استول کیږي. په دې حساب کې کوم معین او ټاکلی وخت نشته. کیدلی شي پیرودونکي د ټولو هغو پیسو لپاره وکاروي چې په ټولیزه توګه یې د پیسې نه وي په کار، یوه اندازه یې په کار وي، یوه اندازه غواړي له بانک سره پانګونه پرې وکړي. دا سهولت کولی شي په سپما مضاربت کې ترلاسه کړي او دغه حساب ځان ته پرانیزي او د دې حساب نه ګټه اوچته کړي او په دې ډول باندې هم خپله بانکي اړتیا پوره کړي او د هغې په خوا کې هم اسلامي پانګونه وکولی شي. د افغانستان اسلامي بانک د بریا په لور.